السلام علیکم زما وروڼو خویندو ستاسو خور پښتنه د پښتنه ټي وي نه ستاسو په خدمت کې حاضره ده د یو نوي پروګرام سره د یخنۍ سره د ژمي سره د یخ موسمونو سره بارانونو سره نو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د یخنۍ شپې ورځې دي ژمی دی خپل مشرانو خیال ساتئ خپل ماشومان ګرم ساتئ او خاص کر چې ډرایوینګ کوئ نو ډیر زیات احتیاط کوئ ډیر خیال ساتئ دې ورځو کې ډیر زیات دوند وي او د دوند په وجه ډیرې لویې حادثې پیښیږي او هغه حادثو کې بیا موږ ته مخې ته ډیر خفګان راځي نو ښه دا ده چې کله تاسو دې موسمونو کې چې دا د دوند ورځې وي بهر ډیر زیات دوند وي دې ورځو کې چې کله تاسو ډرایوینګ کوئ نو ډیر زیات احتیاط سره کوئ کله چې تاسو کمرو ګرمولو له سوی ګیس استعمال کوئ په خپلو کمرو کې نو د کېدو نه مخکې هغه ضرور بندوئ خپل ماشومان یخنۍ کې بهر ډیر مه پرېږدئ او ګرم یې ساتئ او خاص کر د مشرانو پکې ډیر زیات خیال ساتئ یخ څیزونو نه پرهیز وکئ یخې اوبه مه استعمالوئ اوبه ګرمې څښئ او د ځانونو ډیر زیات خیال ساتئ د خپلو خپلوانو ځان ځیګر د لویو وړو ټولو خیال ساتئ او خاص کر ډرایوینګ دوران کې ډیر زیات احتیاط کوئ ژمي کې د دوند په وجه او ډرایوینګ کې د معمولي بې احتیاطۍ په وجه ډیرې لویې حادثې مخې ته راځي نو ډیر زیات خیال ساتئ او دې سره په لوی الله سپارم ستاسو خور پښتنه تاسو نه غواړي اجازت چې چېرته اوسئ ښاد اوسئ خوشحاله اوسئ آباد اوسئ